اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو قدرمنو اوریدونکو لیدونکو او حقوق ماشومانو، زه سالار ننګرهار یم او یو ځل بیا ستاسو درانه حضور کې حاضر شویم او غواړم چې تاسو ته د ستاسو درانه حضور ته نوي ډالۍ وړاندې کړم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، نن ما یو نوي بخارۍ انتجاج کولو کې کار روان دی. دا یو هیټر دی، پښتو کې مونږ ورته وایو بخارۍ. دا به زه انشاءالله تعالی دا بټن ته کنورټ کړم او چې کله یعنې څوک چې کمرې ته وردننه کېږي نو که بټن ووایي نو چې بټن ووایي نو هغه بټن یې سره تیاره به کمره د هغه لپاره ګرمه وي چې وردننه شي. پای کې بیا سبق هم ښه ویل کېدلی شي. نو ما د دې بخارۍ یعنې هیټر جوړومه لګیا یم، کار پرې روان دی. دوستانو تاسو که چیرې وګورئ دلته درجه ده، نو دې خوا نه پیله به زه دلته نه یو بیټري لګوم. د بیټري چې مینه د بیټرۍ نه به یو کلیپ بل راکړم او دلته به یې بټن یې سره کنیکټوم. چې بټن یې سره مې کنیکټ کړو نو بیا چیرې که دا بټنه زه اوس داسې کار وکړم چې لږ ویښته یې کړم او یو بوټ ورته جوړ کړم، نو که داسې کار وشي دا به بیا الټه ډېر ښه وي. او زموږ د مسلمانانو وروڼو دپاره که نکاږر بیا راځي نو چې په کور کې ووایي چې دا بټن اډ کړئ زه درځم، نو هغه دپاره به تیار کمره ګرمه شي وي. او یخنۍ کې اکثره یخني چې زیاته شي نو کسان د یخنۍ د لاسه ډېر یخ وشي او اکثره لاسونه درد چالو کې خپو درد، نو د هغې لپاره زه لګیا یم دغه بخارۍ انتجاج کوم. دا یو زړه بخارۍ وه، څنګه چې تاسو ګورئ زړه بخارۍ وه. دا مې راوایسته، نو دا بخارۍ چې وه پیله خو مې دا داسې په منځ کې یعنې نټونه هر څه مې ترې نه وباسل، دغه دي دا هر څه مې ترې نه راوباسل، مکمل مې فرش کړو. نو بیا دا چې مې کولاو کړو دلته دا نښتې و، یعنې دلته نښتې وه دا درجه داسې، نو لاړمه درجې کې مې دا چاړه ګرمه کړه. په خپل وګورئ چاړې سره سور پلاستیک چې پې و هغه پې اوس هم پاتې دی. دا چیرې به مونږ به راخلو هغه به ترېنه کټوو او دا به یو داسې ښه صحیح طریقې سره به راخلو او دا درجه به ترېنه بیا راوباسو. دا خیال رانې ورته دا به چې مې ترېنه راوباسله نو بیا به داسې کار کوو چې مونږ به دا دغه راخلو درجه. نو دا دې لپاره به مونږ دیوال جوړ کړو. دیوال کې بیا د دې دا فټینګ به زه کوم د خیره سره انشاءالله. نو که دا دیوال کې به زه دا فټینګ ورته وکړم په دیوال کې لاره ورته جوړوم چې کوم کې به دا ګیس پیپ وي، ګیس پیپ کې به بټنې دپاره لارې چې کومه بټنه به زموږ سره د کور سره اټیچ وي. نو چې دا کله زه را روان یم نو چې بره خېږم او زه بټن ووهم او بیا چې لګیا یم بره خېږم کمرې ته، نو په هغې کې به تر څو پورې به کمره ګرمه وي تیاره راته. نو درنو قدرمنو اورېدونکو لیدونکو، تاسو کله یو چیرې ووایئ په خپله که تاسو چیرې بخارۍ لیدلي یعنې هیټر چې کوم په بټن یې چلیږي نو ما ته خیر دی په کمنټ کې ووایئ. چا هم که نه وه لیدلي نو دا بیا نوی انتجاج دی چې ما شروع کړی دی. او د دې خرابېدلو طریقه به م زه ووایم، حتی که په دې باندې څوک اوبه ولي نو دا به کار نه کوي، یعنې او که اوبه پې بیا هم څوک ولي زیاتې یعنې دیوال ورته دغه کړي په پای باندې به بیا کومه بجلي هغه بیا سره دیوال باندې داسې راشي اټیچ شي او هغه هم بیا کنډکټر شانتي دا خښتې په دې خښتو باندې م راځي دا سیمټ. درنو قدرمنو اورېدونکو، دا مسله مې دا تاسو ته حل کړه که کمیونټي ته مدد ورکول زموږ کار دی او ټول مسلمانانو وروڼو ته تکلیف نه وررسولو دپاره ما دا احتجاج وکړو چې دا څه دی دلته نه به زه په ارامه سره ورته ربړ ولګوم. خیال هم دی چې دلته نه دا لبړ هم ورته ولګو نو بیا به دلته جالۍ ولګو. جالۍ کې حتی زیات ماشومان دي چې داسې ګوته وردننه کړي ایسته ګوته بیا وسوځېږي اور رابل شي خطا شي دا بخارۍ. نو د دې لپاره ما بیل انتجاج کړی. که چیرې درنو قدرمنو اورېدونکو لیدونکو خدای دې نه کړي که ستاسو دا واړه په دې کې غلطۍ سره هم داسې ګوته ووایي نو اکثره ګوته یې ورکې داسې ونکلیږي یعنې اور سمې داسې دغه کړي چې بیا داسې کش کړي غوښه ترې نه والي. نو د دې لپاره ما یو بل کار کړی. نو درنو قدرمنو اورېدونکو څنګه چې تاسو ګورئ خیال هم دی ورته بخارۍ ده بالکل کلیر کوي مایند. په دې کې چې مې جال ولګولو جال نو دې جال سره پیله دې د پاسه به زه یو بل جال د خیر سره جوړوم چې لاس وردننه کوي لاس به یې صحیح نشي وردننه کېدلی. نو دغه جال چې دی دا به ګرم وي او دا به په دیوال کې وردننه شوي او دا سیخ ته به م ګوتې نشي وړلی. نو د خیره سره انشاءالله دې خوا نه به
ورته سیمټ روپړو لګو یعنې دا به دیوال کې بس نښتي چې بټنه مو واله لاندې نه بره چې ځو تیار چې بر ځو کوټه به تیاره ګرمې مونږ دپاره. نو درنو قدرمنانو مینهوالو اورېدونکو لیدونکو بلې پیرې چې ما دا جوړ کړو بیا به زه لایف راشم او تاسو ته به یې ښکاره کړم چې دا څنګه ما جوړ کړو. نو والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. په دعاګانو کې مې یادوئ او دعا راته کوئ چې زه دا جوړ کړم. والسلام.